أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين نالا. I've given you. You can keep in shares everything. If the recession goes down again, هغه زما نه دا پیسې نشي اخیستی که ورکې شي که طبیعي پیښې کار څه کې ورکې شي دا خو زما بانک سره ایښي دي نو هغوی سره امانت دي هغوی به ما ته بیا وخت راکوي. Yes. No answer. I will give you the answer. I agree with you. There is no logical reply why robbing is bad, why raping is bad. زه یې درته ځواب درکوم. ښه تاسو وایئ چې د دې ځواب نشته دی د دې ځواب زه درته درکوم. Non-Muslim, robber, logical, scientific. I am a Muslim now. I as a Muslim, I agree with you that logically اوس فکر وکړئ چې تاسې غیر مسلمان زه اوس مسلمان یم زه اوس د مسلمان په ډول سره یو منطقي ځواب درته درکوم یعنی هغه د الله جل جلاله موجودیت دی زه په دې باور یم چې الله جل جلاله هر ځای کې موجود ده. It's for 2 hours. I don't intend giving the talk here. In that talk, I've proved logically, scientifically, to the non-Muslims, with the help of the Quran, that Allah subhanahu wa ta'ala exists. After I've proved to him the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah says in the Quran, او الله جل جلاله په سورة النساء 4 سوره او 40 آیات کې الله جل فرمایي چې هغه هیڅ کله یعنی غیر قضاوت یعنی غیر قضاوت نه کوي د لیس ډیګري یعنی د هیچا باندې. حق چیرته یو غیر مسلمان ماته وایي چې ذاکر صاحب تاسو څه وایي چې الله جل جلاله دې سره موافق دی؟ نه ګورئ زه تاسو ته څه وایم for a person who's robbing, he would enjoy it. But if the same evil is done, یعنی دلته که څوک یو غلا وکړي د یو خپلوانو څخه یعنی مثلا که یو غل وي هغه که د نورو څخه غلا وکړي زه ورته څه نه وایم زه د نورو څخه غلا وکړه او که چېرته یو شخص وي هغه د خپل پلار څخه غلا وکړي آیا دا صحیح ده؟ نه. کم دا ډول سره که هغه د کاکا څخه د ماما څخه غلا وکړي آیا دا صحیح ده ستاسو په نظر؟ نه. There is so much of injustice done in this world. There are many robbers we know they are robbing, yet they live a luxurious life. They have mansions. نو دلته الله جل جلاله فرمایلی دي یعنی الله جل جلاله تا نه پرېږدي چې ته غلا وکړي او دا یو ناروا کار ښودلی دی. نو الله جل په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي 28 سوره د الملک او 2 آیات کې الذي خلق الموت والحیات. دا هغه الله دی چې مرګ او ژوند پیدا کړل چې تر معلوم کړي چې ښه او بد. الله جل 3 سوره د عمران او 155 کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت هر یو ژوندی موجود به مرګ څکي ښه د هغې نه چې مړه شي نو هغه به یا جنت ته ځي یا جهنم ته ځي. نو ښه به جهنم ته نه ځي یعنی ښه به جنت ته ځي او بد به جهنم ته ځي.
نو د همدې لپاره الله جل جلاله وایي چې تاسې په ورځ قیامت باور ولرئ. یعنې یوازې دا کافي نه دی چې ته په الله، په رسول او په پیغمبرانو، په ملایکو ته ایمان ولرئ، بلکې تر څنګ ته باید په ورځ قیامت هم ایمان ولرئ. یعنې دا 5 بناوې دي د اسلام. ښه نو یوازې دا نه دی کافي چې ته الله جل جلاله ومنې، بلکې تر څنګ باید ته اسلام 5 بناوې ومنې، یعنې هغه ورځ قیامت دی. د اسلام 5مه بنا چې دا هغه ورځ قیامت دی. په ورځ قیامت باید ته باور ولرې. ښه راځو دې ته که چېرته یو شخص وي هغه یعنی غل وي، هغه ډېر سرمایه‌دار وي، یعنی وګورئ تاسې په زندانونو کې ځینې بندیان دي، ځینې خوشي دي. ښځه ته ښه ارامه خوب وکړ، ښه یعنی په دې نړۍ کې د عیش و نوش وکړ او ساعت یې تېر کړ، نو ته ماته وایې چې ورځ د قیامت باندې به ته څه کوې؟ یعنی دا خو ناممکن ده چې راتلونکی ژوند ونه وسي، یعنی حتما راتلونکی ژوند شته دی. نو تاسې دا راته وایي چې یو نفر خوشي کېږي، غل نیول کېږي او بعضې بندي کېږي، بعضې نه. نو تاسو څه رقم قضاوت دی، دا څه رقم امتحان دی په دې نړۍ کې؟ ډېر دا معلومیږي د یو منطقي دلیل دی چې په ورځ د قیامت به دغه ښه و بد معلومیږي او هر څه به قضاوت کېږي. یعنی که راشو قضاوت ته، راځو هټلر نوم خو به ما اورېدلی وي، نو هغه 6 میلیونه نه زیات یهودیان ووژل. نو تاسې ماته وایي چې څه رقم دا قضاوت کوئ که چېرته ژوندی وی؟ تاسې اوس پرې څه کوئ بیا که چېرته هټلر اوس ژوندی وی؟ نو د دې وخت پاچا به وایي چې وی وژنئ. نو یوازې دغه نو بیا انصاف د کومه شو؟ قضاوت د کومه شو؟ هغه خلک به څنګه کېږي چې 5 میلیونه خلک د وژلي دي، یعنې 9 لکه او 9 زره او څومره کسان د وژلي دي، هغوی به څنګه شي؟ نو بیا انصاف څه شو؟ تاسې یوازې کوئ چې یو مرګ ورکړئ. نو دلته الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي 4 سوره د النساء او 55 آیات کې، هر هغه څوک چې زمونږه نښې نښانې دروغ ګڼي هغوی به جهنم کې واچو، او هغوی چې پوستکی له منځه لاړ شي موږ به نوی پوستکی د بدن ورکړو تر څو درد احساس کړي. نو تاسې وګورئ الله جل جلاله څومره لویه جزا یو چاته. نو د همدې لپاره الله جل جلاله کولی شي چې هټلر ته 5 میلیونه، 10 میلیونه، 12 میلیونه یعنی هغه په جهنم کې وسوځوي کرته، یعنی وسوځي دومره کرته. نو یوازې د دې وخت پاچا به څه وکړي؟ یو مرګ به ورته ورکړي. آیا دا انصاف شو؟ نو د همدې لپاره که چېرته یو څوک د الله جل جلاله موجودیت ومني، وایي چې الله جل جلاله موجود ده، نو هغه غلا نه کوي، هغه څوک نه وژني، هغه ظلم نه کوي. Why robbing is bad? Why raping is bad? Why bribing is bad? Except with the concept of akhirah, as Allah says in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 95. لکه څنګه چې الله جل جلاله سورة آل عمران 3 سوره او 185 کې الله جل فرمایلی دي هر ژوندی د مرګ سکونکی دی. نو هر ژوندی چې کله مړ شي نو د قیامت په ورځ به ورسره حساب کیږي. That if all the Muslims they believe in the same Allah. خانو راځو 18مې پوښتنې ته چې هغه هم پوښتنه د دوی وه، هغه هم دا وه چې ولې مسلمانان په مختلفو مذهبونو سره ویشل شوي دي. دلته الله جل جلاله 3 سوره د آل عمران 1 سوره 3 آیات کې فرمایلی دي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. یعنی الله جل جلاله فرمایي چې د الله جل په رسۍ باندې ټول وصل شي او سره جدا کیږي مه. یعنی دلته 2 خبرو ته اشاره کړې، یعنی یو جدا کیږي مه، بل د الله جل جلاله پر رسۍ باندې ټول ځان وصل کړئ. نو دا قرآن پاک دی، یعنی د دې قرآن پاک پورې ځان وتړئ او سره جدا کیږي مه. الله جل جلاله فرمایي چې تاسو ټول د الله جل جلاله پر رسۍ باندې ځانونه وصل کړئ او جدا کیږي مه. الله جل جلاله فرمایي واطیعوا الله واطیعوا الرسول 4 سوره د النساء 9 آیات کې. نو موږ باید د الله جل جلاله پر رسۍ ځانونه وصل کړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوامر ومنو. نو الله جل جلاله په 4 سوره د الانعام او 159 آیات کې فرمایي، نو الله جل جلاله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې هغه څوک چې مذهبونه ویشي یا په مذهبونو باندې ځان ویشي ستانه نه دی. نو هغه ستانه نه دی څوک چې مذهبونه سره تقسیموي او هغه سره به الله جل جلاله په ورځ جزا حسابي وکړي. نو هغه ای رسول الله ستانه نه دی. خو که چېرته د مسلمانانو څخه پوښتنه وکړئ نو ځینې به درته وایي چې زه سني یم، ځینې به درته وایي چې زه شیعه یم، ځینې به درته وایي چې زه حنفي یم، ځینې به درته وایي چې زه یعنی حدیثي یم، ځینې به درته وایي چې زه دا یم، ځینې به درته وایي چې زه دا یم. خو ته ماته دا ووایه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د کوم مذهب څخه و؟ What was the beloved prophet? What was he? Was he Hanafi? Was he Shafi? Was he Hanbali? What was he?
What was he? الله جل په قرآن عظیم شان کې فرمایي دریم سوره د آل عمران 250 آیات کې Surah Al-Imran. عیسی علیه السلام مسلمانو. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي الله جل په سوره ال عمران دریم سوره 58 آیات کې فرمایي چې ابراهیم علیه السلام هغه نه عیسوي و نه يهودي و، هغه مسلمان و. او الله جل جلاله په 40 سوره د فصله او د 13 آیات کې فرمایي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Who is better? هغه څوک دی چې الله جل جلاله ته خلق را دعوت کړي او هغه وایي چې زه مسلمان یم. قال انني من المسلمین، او وایي چې زه مسلمان یم. چې همدغه یوازې هغه څوک دی چې خلار ته خلق را دعوت کوي چې هغه مهمه نقطه چې زه درته ښیمه چې هغه دریم سوره د آل عمران دی او 40 آیات کې کل یا اهل الکتاب ووایي اهل کتابو تعالی الی کلمة سواء بیننا و بینکم، راشي هغه څه ته چې زه درلیږم همغه وخت باندې چې لومړی دی هغه الله نعبد الا الله، یوازې الله جل جلاله عبادت وکړئ. ولا يتخذ من شيء، هیڅ ورسره شریک مه نیسئ. ولا يتخذ بعض من ارباب من دون الله، بدون د الله جل جلاله نور د هیچا اطاعت مه کوئ، یعنی بدون د الله جل جلاله تاسې اطاعت مه کوئ. فإن تولوا فقولوا اشهدوا، وایي چې موږ شهیدانو وإنا مسلمون، او موږ مسلمانان یو، یوازې خدای ته سجده ږدو. الله جل جلاله دوی ځایونو کې په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې ته وایې چې زه مسلمان یم. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان په سورة بقره 2 سوره او 123 آیات کې فرمایي نو ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې زما اولادونه مسلمانان کړه خدایا، همدا دعا به یې کوله. نو راځو زموږ 4 امامانو ته چې هغه امام ابن حنبل، امام شافعي، امام ابو حنیفه او امام مالک صاحب. دا ټول 4 واړه زموږ امامان دي. موږ ورسره مینه لرو او موږ ورته احترام لرو. زمونږ یعنی دوی امامان دي. نو تاسې دا امامان یعنی په اسلام کې ځلیدلي کسان دي او موږ ټول ورسره مینه لرو مسلمانان. نو تاسې ماته دا وایي که چیرته امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړې چې ته څوک یې، په کوم مذهب یې، ته زندونه پوښتنه ترې وکړې چې ته څوک یې، نو هغه به څه وایي چې زه مسلمان یم. نو د همدې لپاره موږ دوی ته احترام لرو، دوی زموږ امامان دي. یعنی ته نشي منلی موږ ټول د دې امامانو سره مینه لرو او موږ یعنی مسلمانان یو. نو دوی 4 واړه اسلام تمرین کړی و، یعنی اسلام دین دوی قبول کړی و. الله جل په قرآن عظیم شان کې 4 سوره د النساء 9 آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا واطیعوا الله واطیعوا الرسول، ای هغه کسانو چې مسلمانان یاستئ تاسو د خدای ته اطاعت وکړئ او د هغه رسول اطاعت وکړئ. وأولي الأمر منكم، او هغه څوک چې ستاسو تر مابین ځای رهبران وي د هغوی اطاعت وکړئ. نو اوس الله جل فرمایي چې تاسې زما اطاعت وکړئ، زما د رسول اطاعت وکړئ. او هغه څوک چې تاسو د پاسه وي، یعنی الله جل فرمایي چې د هغه کسانو اطاعت وکړئ چې څوک زما لارې ته تاسو دعوت کوي. نو اوس دغه 4 امامان دي، دوی اطاعت موږ کوو. یعنی دوی که چیرته مثلا که چیرته دوی کې تاسې اطاعت مو نه شو کړی، بیرته خدای رسول ته راشئ د هغه اطاعت وکړئ. یعنی موږ 4 امامان منو. نو که چیرته 2 دانې امامان یا سره مختلف وي، بیا هم بیرته خدای او رسول ته راشه، یعنی هغه ته راشه. نو اوس ټول وایي چې روژه ده، لمونځ ده، نو بیا که چیرته مختلف وي بیرته کولی شي چې خدای ته راشي او رسول ته. د همدې لپاره زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، دا صحیح حدیث دی د سنن ابو داود 45 حدیث. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې 3 ډلې به منځته راشي. یعنی هغه نه دی ویلي چې وی به، هغه ویل چې شاید بوسي، یعنی راتلونکي به وي. نو که څوک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تصمیم نیولی هغه د وی به، نه، هغه ویلي چې وی به، یعنی نه دی. الله سورة انعام 4 سوره او 149 آیات کې فرمایلی دي چې تاسو په اسلام کې مذهبونه مه جوړوئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې وی با، یعنی هغه نه دی ویلي چې دی په اسلام کې مذهبونه. په بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، سنن ان ترمذی 5 د تقوا کتاب 13 حدیث 24 نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې 3 ډلې به وي، یعنی 3 مذهبونه منځته راشي، ټول به جهنم ته لاړ شي، یوازې یو بدون د یو څخه. نو ټول ویل چې کوم یو؟ بیا مبارک ځواب ورکړ چې هغه یوازې هغه چې خدای ومني، ما ومني او زما هغه یعنی چې زما تابعین ومني. نو په اسلام کې یعنی بیلیدل نشته، مذهبونه نشته دي، یوازې خدای ومنه، رسول ومنه
او د هغه اطاعت وکړه. of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نو همدا زموږ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې 19th تاسو په اسلام کې بیلوالی مه راولئ. أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان